جوړ په خیر. نن دوشنبه ګل د جولای 14 ده. پاکستان تیرو څو اونیو کې د افغانانو ستنولو او ایستلو ته زور ورکړی. د سال کې چې د جولای 10 د بې سنده کډوالو وتلو ته وروستۍ نیټه ټاکلې وه. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د حکومت وروستۍ نیټې وروسته او په لا جدي ډول د تدبیرونو په پلي کولو سره ډیرو افغانانو په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدو ته مخه کړې ده. ځایي چارواکي وایي تیرو څو ورځو کې د تورخم له لارې نږدې 3800 افغانان خپل ټاټوبي ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې شمیرو له مخې سږنی کال تر دې مهاله له 5,10,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي شوي دي. په حال کې چې UNHCR وایي د دې تیرې مې تر پایه نږدې 800,000 داسې افغان کډوال پاکستان کې وو چې POR یا د نوملیکنې پیژندپاڼې لرلې. د حال کې چې لا پراخې ارزونې ښیي چې شاوخوا 900,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي لا هم پاکستان کې دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په زور د افغان کډوالو په تیره بیا هغو کسانو ستنولو په اړه چې خطر سره مخامخ دي اندېښنې کولې دي. آزاد خبريال عارف حیات د افغان کډوالو ایستلو په اړه تازه جزئیات راکړي. د جولای 10 راهیسې په پاکستان کې ادارو او پولیسو افغان کډوال د بیرته ستنولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا کورونو چارو محکمې راپور تر مخې د جولای د 10 نیټې راهیسې تر اوسه پورې 3,990 افغان کډوالي د تورخم له لارې خپل هیواد ته ستانه کړي دي. په دغه افغان کډوالو کې 1500 افغان تابعیت او تر زرو پورې POR کارت لرونکي افغانان هم شامل دي. د کورونو چارو محکمې او د نورو اړوندو ادارو د راپورونو تر مخې د کال 2023 راهیسې تر اوسه پورې له پاکستانه 1.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان کډوالو د نیولو عملیات د پنجاب ایالت په بیلابیلو ښارونو په اسلام آباد او په پراخه کچه په پښتونخوا کې ترسره شول. دغه افغان کډوال په پیښور کې ناصر باغ او په خیبر ولسوالۍ کې په لنډی کوتل ډیپورټیشن سنټر ته لیږدول کیږي او هلته د ټول معلومات ثبتولو وروسته د تورخم له لارې خپل هیواد ته ستانه کوي. دا په پیښور ناصر باغ سیمه کې ډیپورټیشن مرکز دی او هغه افغانان چې د پولیسو یا د نورو ادارو د غزمو په وخت ونیول شي هغه دلته راوستل کیږي. د هغوی ټول معلومات دلته ثبت کیږي. خو تیر ورځ ډېرې داسې افغانان چې د پنجاب ایالت په بیلابیلو برخو کې نیول شي یا په اسلام آباد کې نیول شي نو هغوی دلته ناصر باغ د ډیپورټیشن سنټر ته راوستل شي. د هغوی ټول معلومات دلته ثبت شو، د ګوتې نښې ثبت شوې او دلته عکسونه واخیستل شو او بیا د دې ځینه روان کړل. نو په خیبر ولسوالۍ کې د خیبر پولیس ته وسپارل او هغوی د تورخم پولي ته ورسول. دا غږ نه خپل هیواد ته ستانه کیږي. دا سنټر کې چې کوم دلته ځایي چارواکي دي د هغوی سره زموږ خبرې وشولې. هغوی چې دلته موږ ټول چمتووالی بشپړ کړی دی. خو خبريالانو ته یا نور د میډیا چې څومره شبکې دي هغوی ته دلته د ورتلو اجازه نشته دی. داسې ویل کېږي چې دلته دننه د ټولو افغان کډوالو لپاره د تر هغوی د شپې تېرولو لپاره بندوبست هم شوی دی او دا ځایي چارواکي د دې وایي چې تقریبا د جولای 10 راهیسې د 290 تر 300 پورې افغان کډوال چې کوم دي هغه دلته راوستل کېږي او د هغوی ټول معلومات ثبت کېږي او بیا خپل هیواد ته ستنېږي. آزاد خبريال عارف حیات حال راکو. مرستندوی ټولنې خبرداری ورکوي په لوی شمېر افغانانو ستنېدنه د افغانستان پر اقتصاد چې له وړاندې کمزوری دی او د بشري چارو پر سیستم لا ډېر فشار راوړي. ډېر ستانه شوي سرپناهو دندو روغتیا پالنې او خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د جولای 10 وروسته د پاکستان لارو بر تدبیرونو کې د ډېرو بې سنده افغان کډوالو نیول کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د دوه کسانو خبرې اورو چې پیښور سره نږدې ناصر باغ پنډغالي کې نیول شوي. مونږ په مور په غېږ کې راغلي او ډېر ښایسته وخت هم تېر شوي تر نن پورې. اوس چې دا نه پرېږدي فعلا مونږ نه پرېږدي او بچي واړه دي او بس وایي چې خپل ملک ته ځئ. بس په دې راغلي چې اوس د دفتر ته راغلي ډیپورټ سنټر ته اوس وخت نه ورکوي. کله دا وایي چې سبا راشه او کله بېګا راشه وایي وخت ختم ده او دا د هغه د معلومات نه کېږي. دغه حساب د نو صاحبه مونږ پکې دوکانداري ټول عمر کړیم دي. کمردین ګړی پل لاندې د تاکال په بازار سره دغلته هم ډېر وخت هم ښایسته تېر شوي دي. مونږ په دې جلال آباد ښار کې اوسېږو. جلال آباد ښار نه
یو تقریبا 1 میل مخکې صخرو ورته وایي. زمونږ هغلته کلی دی او خلک دي او زمونږ خپل کور مونږ خرڅ کړی دی. داسې یو وخت و چې د وروسانو وخت و زمونږ پلار بس خرڅ کړی دی او هېڅ هم پاتې نه دي مونږ چې نه پرېږدي پاکستان حکومت څه وکړو چې مونږ غوندې بوډاګان هم بې عزت کېږو خفه کېږو که نه ډېر ښایسته هم وخت تېر شوي دي. دا 50-60 سال عمر هم ډېر پکې په عزت کې تېر شوي. بس کاروبار دا ده چې جی خرڅ هم که دکان هم خرڅ که هر څه روزګار هم خرڅ که بیا د خفګان د وجې نه په دې ژمي کې فالج ووالو. ډېر وخت مو شو چې راغلي وو لږه واړه واړه دغه ماشومان ته ګوره نو بس همدلته غټ هم شو واده هم شو بچي هم شو او اوس نو حالات دا چې هم ګلزار لري او هغه هم مسلمانۍ ملک دی بس مجبوره اوس به ځو نو چې نه پرېږدي نو او ډېر ښایسته وخت هم تېر کړی چې اوس هم ځو اوس چاته وایو ځو موږ پسې ژاړو غوند چې تاسو ولې ځئ نو څه وکړو نه پرېږدي که نه نو چڼ ګاونډ په خدای ډېر خفه دي موږ پسې ډېر پریشانه دي. بس وایي موږ ته مو بیا سری شي یو بل نه تپوس وکړي چې تاسو رښتیا دوزي هغه ورته وایي نو ځي به نو که نه چې نه یې پرېږدي څه به وکړي نه چې بابا بونیځي جیل ته بونیځي بچي واړه دي دا نورې جینکیانې دي دا به څه کوي یا دې پسې څه وګرځي.